هسې خو مولا علي علیه السلام نه دي فرمایلي چې د ژوند په قدر باندې سوای د نبی او د صدیق نه هیڅوک هم نه پوهیږي. یو نبی یو صدیق، دا صدیق چې کومه ده دا یو لوړه مرتبه ده، یو عظیمه مرتبه ده چې مولا علي علیه السلام فرمایلی دي چې زمانه علاوه او زمانه پس که چا دغه دعوه وکړه چې زه فاروق یم یا زه صدیق یم نو هغه دروغجن دی. دا د مولا علی علیه السلام حدیث دی، که تاسو نه وي اورېدلی نو تاسو سره شریکومه. مولا فرمایلی چې زه فاروق اعظم یم، زه صدیق اکبر یم. که زمانه علاوه چا دغه دعوه وکړه نو دغه خبره مه منئ. مولا علی علیه السلام د صدیقۍ په دې درجې باندې فایز بو. مولا فرمایي چې سوای د نبی د خدای پیغمبر او د صدیق نه علاوه چې څوک تصدیق وکړي د هغه پیغمبر، هم په خولې باندې، هم په ژبې باندې، هم په عمل کې تصدیق وکړي. کسان خو به ډېر وي چې په ژبې باندې تصدیق کړی وي، ایمان یې راوړی وي، خو عمل سره چې څوک تصدیق وکړي هغه کسان به کېدای شي چې یا نه وي یا ډېر کم وي. او مولا علی علیه السلام فرمایي چې سوای د نبی او د صدیق نه هیڅوک هم د ژوند په قدر باندې نه پوهیږي. چې کله مولا داسې فرمایلی دي نو بیا موږ دپاره هم دغه ملحمت نشته دی تر دې حده پورې چې موږ دغه دعوه وکړو چې او موږ د ژوند په قدر باندې پوه شو. ژوند قدر پکار دی. صحیح دی، موږ به اخر که هر څومره قدر وکړو د ژوند، خپل ژوند په صحیح کارونو کې تیر کو، ابس تیر نه کو، د خپل روحاني ارتقا دپاره کوشش وکړو. موږ اکثر اوس لګیا یو د خپل جسمانی ارتقا دپاره کوشش کوو، خپله خېټه ډکوو، خپل مال او بینک اکاونټ زیاتو، خپل جایداد زیاتو، او دغه خیال هم دی ته پوهې که دغه هر څه موږ دپاره پاتې کېدونکي دي. دا صحیح دی تر یو حده پورې که ته وکړې صحیح طریقې سره، حلال مال سره، نو دې کې هیڅ باک نشته دی. اسلام تا ته پوره اجازت درکړی دی، خو غافل پاتې نشي د خپل هغه اصل کار نه. مولا علی علیه السلام حدیث مې د سره شریک کړی په همدې پروګرام کې چې مولا فرمایلی و چې هغه کار کې ځان مشغول ساته چې کوم کار په هکله به تا نه پوښتنه کېږي په هغې دنیا کې. هغه کار په هکله ځان مشغول وساته چې د هغې جواب ته پته وي. بیا لکه دا داسې خبره ده چې زمونږ امتحان د ریاضۍ امتحان وي او موږ ورته فزیک تیاری کړي وي، یا زمونږ امتحان د اسلامیاتو وي او موږ ورته د ریاضۍ تیاری کړي وي، یا د کیمسټرۍ تیاری مو ورته کړي وي. نو دا خو بیا ظاهره خبره ده چې بیا به فیل کېږي پکې که نه. نو چې کومه پوښتنه تا نه هغې دنیا کې کېږي په هغې څیز کې ځان مشغول ساته. که نور څیزونه، نور کارونه هم ورسره کوې وکړه، خیر دی، خو هغه اصل نه غافل پاتې نه شي.